علیکم مشره. وعلیکم السلام. خیر وروره جوړې؟ خیر دې تاسو خیر برابر یې مشره ښه. اول خو به ګوره زه تا نه یو خبره وکړم، ته میلمه یې ښه، هغه کوربه یې، او تا ته پروګرام ته چې څومره خلک راځي دا ستا میلمانه یي. میلمه ته خلک میلمه ته پښتون سړی یا مسلمان سړی مخ ته چای که ډوډۍ وختي روټۍ ورته ودي په عزت سره. که میلمه خار غوسه هم شي د کور خاوند ورته وایي زما کور کې زما په دسترخوان ناست دی، زما په خټ ناست دی. ګوره زه تا ته ځیشان یو خبره کوم، ما ته غوږ شه. ستا ته هم پښتون او حتما زما په دې یقین ده ستا مور به ډېر د عزت مور وي، ستا خور هم د عزت خور وي، او د خلکو خویندې میندې هم په عزت دي. تا ته اوس 2,500 کسان لایف دي، په 2,500 کسان کې دیني علما شته، حافظان شته، ډاکټران شته، انجینران شته، او دا ټول پښتانه دي. او ته ګوره په ډېره بېرحمۍ سره وروره په دې فیسبوک کې ته دومره سپکه خوله خوځوې. ګوره زما خبره زما یو منټ ما راکړه بس تا مهرباني وکړه، مهرباني وکړه ستا خبرې چې کله غلط وي ما له مهرباني وکړه یو منټ راکړه ورسومه چې زما مطلب څه شی ده، بیا به ته ځواب ورکوې. که چېرته تا ته څوک کنځلې کوي، ګوره سیاست به کوو، بحث به کوو، خبره به کوو، یا به قناعت راکوې. نه حق لرم چې ستا خور ته کنځلې وکړم، نه حق لري چې ته دې بل چا خور ته کنځلې وکړې. ګوره خبره واوره، که چېرته یو کس راغی چې تا ته د خور کنځلې وکړې، وروره لنډ ټک ورکړه بس وروره، که هغه که دا پروګرام مې وباسه. ته ولې کنځلې کوې؟ دې سره خو ته ډېر سپک ښکارې او که تا ته ځان دروند ښکاري. یعنې ستا دغه افغانۍ چې کم دی هغه زه کټ کم، بس زه ورته څه نه وایم، هغه ما ته کنځل وکړي زه به ورته وخاندم، زه به یې کټ کم. ولې ما ته ړومبې مشره مهرباني وکړه 2 منټه زما خبرې ته غوږ کېږده، ډېره بخښئ زما خبره دې واورېده. زه چې کله 8-9 منټ پروګرام وشو ما یو افغانۍ واخیستو، ما السلام علیکم وروره نه خپل نظر دې شامل کا، هغه ځای نه چې هغه کم نظر شامل کو، کوم زبان هغه شامل کو، هغه د اورېدو نه و. صحیح ده؟ زه ورته دغسې ناست وم، وروره کنځل مه کوه، وروره کنځل مه کوه. 3 منټه هغه کنځل وکړو، ما ورته بیا وروستو کنځل وکړو. صحیح ده؟ بل رالې تا به کېدای شي کتلي مې، زه ورته ګورم چې وروره کنځل مه کوه، څه خبرې ما نه سوال وکړو، د هغې جواب راکړه. کنځل معنا نه لري، زه په خپله د کنځلو نه تنګ یم، ما کړي دي کنځل، زه منم ما کړي، ما ته شوي، ما جواب ورکړی. زه نه غواړم چې زه چاته کنځل وکړم، خو چې یو سړی ما مجبوروي باس ته به راځو. ستا تپوس دا ده، پوښتنه دې دا ده چې افغانستان خلکو نن ازادي جشن مناو که آیا د دو ازادي شته که نه؟ ټیک ده؟ بالکل دا زما په اړه کې یو شک کې زم چې تاسو آزاد یې کو نه، اسې د خلکو په سترګو کې شګیا شوی ازادي، اسې ازادۍ نامه اخلي. زیشانه دا خبرې د ماشومانو دي چې ته دا نه یوازې ستا پروګرام کې، د نورو پروګرامو کې هم دا خبرې دي. هلکه اوله کلمه تېره کړه، هلکه شپږمه کلمه تېره کړه، هلکه دا تېره کړه. اوس زه تا ته وایم، زه تا پوښتنه کوم ډېر ساده. چې اوس ما ته یو سړی وایي ته کافر یې، ته ما ته یو سړی وایي کافر یم، زه ورته وایم ته خو لږ دا دین ما ته راښکاره کړه که نه. آفرین، زه به تا ته دین ښکاره کړم. صحیح ده؟ ستا سره په دې پروګرام کې اوس تقریبا چې نه، ګوره خبره به اورې، که خبره نه اورې بیا سره وخت نه ضایع کوم، که خبره نه اورې بیا سره وخت نه ضایع کوم. پوه شوې؟ زما اول وصیت زما خبره وره، اول زه یو خبره کوم، زما اول وصیت دا و مشره چې که زه ته زما خبره وره، زما خبره اورې مشره، څوک راځي ګوره زما خبره اورې، حق هېڅ چاته نه لري. ګوره 3,000 کسان نه لرم، زه د کنځلو حق نه لرم. زما یو خبره وره، زما خبره وره، مهرباني وکړه. ته ما سره سیاسي بحث کوې که اسلامي بحث کوې؟ زه تا سره همغه بحث وکړم. زه د سیاسي بحث هم کوم او اسلامي دواړه درته کوم، خو اول زما دا یو سوال وره، ما له دې جواب راکړه، بیا کو ته ما سره اسلامي بحث کوې هم درته تیار یم، ستا سوال ما واخیسته. صحیح ده. ته ما سره یو منټ قاري، تا ته چې کوم سوال پیدا شوی ده، ته دا وایي چې آیا د افغانستان ازادي همدا سوال غواړي؟ ازادي دا ازاد دی کو نه دی؟ جواب ما ته راکړه، دا په څه ازاد دی؟ زه به تا ته اوس دا ووایم، زما خبرې به تر اخره اورې. ګوره خبرو په منځ کې به نه راغورځېږي. زه به تا ته اوس دا ووایم چې د افغانستان د ازادۍ نه یوه هفته مخکې په 14 اګست باندې پاکستان ازادي مناو کړله. صحیح ده؟ بالکل
بالکل پاکستان ته به زما خبرې خاورې ګوره بیا به تا غنه وروسته زما خبرو غلطه به نه وي مهرباني وکړه چې حقیقت وي غلط خبره نه کوم زه تا ته وایم چې پاکستان یو کافر مملکت دی یو ښه واوره ښه بیا به ته وروسته خپل خبره کوې د پاکستان فوج یو کافر مرتد فوج دی اجرتي قاتل دی دا څوک وایي ستاسو د پاکستان دینی عالم دا خبره کوي هغه وایي چې پاکستان د دلالانو یو چوک ده دلته مفتی په کرایه د فتوا لپاره پیدا کیږي مولا دلته وروره فوج د جګړې لپاره په کرا باندې پیدا کیږي تاسو ته چې کله امریکای پیسې درکړي په 4 ارب پیسو باندې د سواد په سواد باندې بمباري وکړي ستا او زما د سواد پښتني یوازې ستا خویندې نه دي هم زما هم خور ده ستا هم خور ده د سواد پښتني خویندې مو راواغستې په پنجابیانو باندې مو خرڅ کړي ته مانه دا تپوس وکړه چې ته څنګه پاکستان ته کافر وایې ستاسو پرون پرایم منسټر عمران خان کلمه یې نشو ویلی خاتم النبیون نشو ویلی چې کله قسم ورته ورکولو قسم یې ورته د لارډ میکالې په قانون ورکو قرآن یې مخې ته نه ولیکئ چې کله قسم ورکړو د انګریز لباس یې په ځان کې و ګوره ستا د عمران خان لا اله الا الله محمد رسول الله یاد نه دی ستا په پاکستان کې زمونږ په افغانستان کې چې څومره محکمې مونږ ورته وایي تاسې ورته کورټ وایي دا کوټ هم چې وایي د انګلیس په خاطر باندې وایي زمونږ په محکمو کې څوک چې اسلامیک سټډي وکړي یعنی دینی علم وکړي هغه هغه وروستو قاضي او جج جوړېدلی شي ستاسو په کوټ کې چې برټش لا ونه کړي هغه جج نشي جوړېدلی زمونږ په محاکمو کې د قاضي تر مخې قرآن ایښی وي او په قرآن باندې پریکړه او فیصله کوي ستاسو په محاکمو کې د برټش لا کتاب ایښی وي د هغه مطابق فیصله کوي ستاسو په هیواد کې په پاکستان کې هیرا منډۍ اوپن مارکیټ ده بزنس مارکیټ ده الته آزاد روډه خړه تخړوت پکې کیږي دا ګوره ستاسو قانون اجازه ورکړي خپه کیږي به په دې دا خبرې ختمې کړه داسې بغلې کینې لکه څنګه چې راته زه غلی ناست یم داسې بغلې کینې په منځ کې به ما ته خبرې نه کوې تا څومره ټولې ګیرې ده تا لکه د خړتاپړت باس وکړو شرم ما تا ته ویلې چې غږېږې به نه ګوره په خبرو کې به نه ما ته هم بیا نه غږېږي مهرباني وکړه غږېږې به بیا به زه تا ته د اخره پورې غوږ یم ستا طاهر اشرفي چې د ټولو علماو مشر دی که ته چېرته غواړې زما مخې ته لپټاپ ایښې زه به دا سکرین واړوم لپټاپ ته چې ستا طاهر اشرفي فل شراب خوري فل شرابخور الکولي معتاد دائم الخمر ده او خېټه یې دومره خېټه ده دومره خېټه ستا طاهر اشرفي چې ستا د ټولو علماو مشر دی دا خو به منې چې د ټولو علماو مشر دی ستا هغه مفتي قندیل چې کوم ده د روزې مبارکې میاشت کې لاړ د یوې ډمې سره وروره په کور کې په شرمونه باندې وشرمېده دا ستا د هغه ښه علما چې دي هغه ښه علما د داسې دي ستا په هیواد کې ستا په ملک کې چې کله تاسو ډرایوینګ کوئ که نه ستاسو دا د ډرایوینګ قانون تر اوسه پورې د برټش او د انګریز د قانون مطابق تاسو ډرایوینګ کوئ ستاسو په محاکمو کې د برټش قانون ایښی وي مکمل نظام ستاسو د برټش ته دا ټول شیان ځان سره ولیکه یو پیپر راواله ته به د یو ماته ځواب راکوي دا ټول سره ولیکه زه غلام نیم زه آزاد سوچ والی یم د یو جواب در کوم چې آزاد سوچ والی چې یو سوال دې مې هېر شو ګوره دا زه به تا بیا راته وم چې هلکه د دې ځواب دې راته رانه کوو چې کم پاتې شو ته یې راته وایه زه به یې در کوم ته خبره ختمه کړه کوشش وکړه بچیا ما ته ښکاري ته نوجوان یې عمر دې کم دی تا ته به 2000 یاد شي که نه مهرباني وکړئ خپل سوالونه ختم کړئ چې زه جواب درکړم 2000 کې ستاسو په اسلام آباد کې چې موږ ورته اسلام برباد وایو یعنی اسلام د دغه ځینه برباد شوی دی په اسلام برباد کې په لال مسجد کې جامع حفظیه کې د قرآن حافظانی د قرآن نه راپورته شوې په قرآن باندې ستاسو کافر فوجیانو مرتد مونږ ورته وایو چې اسلام نه اوښتي دي ستاسو کافر فوجیان په لګتو باندې وختل د قرآن حافظانی په مسجد کې دننه هغو بې عزته کړي هغو سره یې زناګانې وکړلې او هغه جنکۍ وي باکرې وي د چا عمر 14 د چا 14 د هغه شیخ رشید او که شیخ یوسف
خدای دې وکړي چې په نوم کې مانه غلطي ونه شي. هغه په مسجد کې خبره دې ټولې غلطي دي، په نوم غلط کې سبا وکړي. جی جی څنګه وایم خبره دې ټولې غلطي دي، په نوم غلط کې خو زه د لګي خپل جواب درکوم. څومره چې تا غلط لفظ استعمال کړه برته ګورې بچن د ګران پریوزي وایي جی خبره کوي. مهرباني زه دا تا ته ټول حقیقتونه وایم، زه تا ته ټول حقیقتونه وایم. مهرباني ستا باور نه راځي که ستا چېرته یقین نه راځي، ته خیر د ما ته 15 منټه وخت راکړه، موبایل مې لاس کې ایښی دی او لپټاپ مې مخ ته ده، زه به دا سکرین واړوم او ستا د پاکستان د جیو نیوز نه، ستا د ای آر واي نه او ستا د نورو نیوزونو نه به درته مهرباني وکړې. مهرباني وکړې خپل سوالونه ختم کړې. جیو نیوز پرېږدي، مهرباني وکړه. خپل سوالونه ختم کړه. تا چې کوم الفاظ استعمال کړو ان شاء الله دا غي بدر خپل جواب تعالی درکم کو ته به الله پوهه کړي. تاسو سوال ختم کړئ مهرباني. ستا په لال مسجد کې د قرآن د حافظانو سره زناګانې وشوي. ستا پاکستان فوج د پیسو په خاطر باندې ډاکټر عافیه صدیقي راواغسته امریکې ته وسپارلو. دا ستاسو غیرت او ستاسو ایمان او ستاسو ایمانداري ده. ته د لال مسجد د حافظانو ځواب نشي ویلی. ستا په سوات کې 20,000 پښتني سواتۍ خویندې هغه د سوات نه پنجاب ته وړل شوي دي او هلته بې ادبي معاف دا 3,800 کسان چې لایب دي. زه ټولو نه بخښنه غواړم چې دغه بخښنه سره تا چې دې نه مخکې کوم الفاظ استعمال کړه هغې تا بخښنه غوښته چې ته اوس بخښنه غواړې. واوره ما خو فوج ته ویلي، تا ته خو مې نه دي ویلي او نه مې د 3,800 کسانو ته ویلي دي. صحیح ده. زم فوج ته وایم لږ صبر وکړه، زه تاله چې کوم جواب درکوم هم تا ته درکوم او فوج ته درکوم. وایه 20,000 پښتنې بوتلل شوې او په پنجاب کې هغو نه د سیکس کار اخیستل کېږي، یا په هیرا منډي کې یا د فوجي په بیس کې یا په بل ځای. مولانا احمد خان شیرانی شیر پیژنې؟ مولانا احمد شیرانی پیژنې؟ احمد خان شیرانی سوال کوه زه د تاسو پیژنم. ته وایه خبره ختمه ما ته دام وروایه پېژشان اوس جواب را په دې خاطر وایم چې هغه عالم ده. تا هغه عالم پیژنې که نه پیژنې؟ مهرباني وکړه زه درته د هغه ټوله هسټري بیانولی شم. ته سوال وکړه ته دا ټول بیان درته زه کوم. مولانا احمد خان شیرانی وایي چې پاکستان د دلالانو چوک دی. یعنی د مولانا احمد خان شیرانی د خبر نه معلومیږي چې ستاسو علما، ټول علما نه یادوم، ټول 100% خو اکثر د یادوم، لکه مولانا فضل الرحمن، مولانا سمیع الحق، مولانا طاهر اشرفي، دا وروره د دلالانو غټ مشران دادي او دلته وروره دا د دلالانو چوک دی. دلته څه غواړي هغه کیږي. په وزیرستان کې ګوره زه په 1999 کې زه وزیرستان ته لاړم. زمونږ ملګري وو چې موږ سره یو ځای سبقونه ویل او چوټیانې وي، چوټیانو کې موږ هغه طرف ته لاړو. د عزت خلکو، د غیرت خلکو، د پښتو خلکو، د یوې ژبې خلکو، متدین او پاک مسلمانانو ستاسې مرتد فوجیان ورغلل او هلته د عزت ښځې بې عزته کړلې. بونیر سوات کې زما ډېر عمر بونیر کې تېر شوی. ها بونیر کې تاسو مخکې تېرېږئ، امبېله ورته وایي بونیر کوګا کیم کې هلته زموږ ماشومتوب تېر شوی. پار ته پاتې شوی هغه پرېږده سوالونه به ستا کله ختمېږي سوچ کې. زه تا ته خبره کوم، ته خبره زما اوره چې بچیا غل له چرګې غوندې کښېنه، زما خبره اخره پورې اوره چې بیا دا هم زه لکه د قلانګي بانګي په اګو کښېنوم. صبر وکړه خو چې ته لږ ما ته ټیم اوس میلو شي. لکه د قلانګي بانګي دې زه په اګو کښېنوم، بانګي به دې په اګو نه لیدلې، تا به زه په اګو کښېنوم. صبر وکړه سوال ختم کړه. دا چې کوم الفاظ استعمال کړه ډېر ښه جواب پرې درکړم. ډېر احترام مې ستا لرو خو افسوس چې زما نه غلطي وشوه. په اوله کې مې تا ته مشر وې، په هغې زه ډېر ستومان یم، بخښنه غواړم چې دې شیطان ته ما مشر وې. ته سوال ختم کړه. نو د بونیر خلک، د سوات خلک دا د عزت هغه پښتانه وو چې په لاره به تېرېدې سلام به درته کوه چې په نوم انسان به تېرېده او د هغو اوپن اجرې وې چې چېرته به په بونیر سوات کې ته چېرته مېلمه شوې هغه خلکو به تا نه دا تپوس نه کړو چې زیشانه ته د کوم ځای یو څه کار نه راغلی، هغو ته دا بې غیرتي ښکارېده. چای روټۍ شپه دا به ستا تېرېده، هلته چای روټۍ به تا ته میلاوېده. هغه د عزت خلک د پاکستان د کافر فوج د لاسه بې عزته شو. هلته په هغه خلکو باندې هلته پابندیانې ولګېدلې
تاسو څه ورته وایي چې هغه لګېږي بالکل څوک ځای راتلی نه شي یو عجیب نوم تاسو ورته اخلئ په دا خپل برټش ژبه کې ورته اخلئ او هغه خلک تاسو راواخیستلو بې عزته بیا امبروم کړه نن ته دې پاکستان ته اسلامي پاکستان وایي ستا په پاکستان کې ماته د اسلام درې ټکي وښیه ستاسو قانون اسلامي دی ستاسو چې کله په لاره تېرېږي ستاسو ډرایوینګ اسلامي دی ستاسو نظام په محکمه کې په کوټ کې چې تاسو کله فیصله کوئ دا اسلامي ده ستا د مشرف په کابینه کې د یوسف رضا ګیلاني په کابینه په پیژنې د هغه رحمان ملک داخله وزیرو داسې پیراتیر شو 10 نفره وزیران ناستو ستا د یو وزیر قل هو الله احد زیات نه و د یو وزیر د قل هو الله احد نه و زه په دې مطمئن یم چې دا ته په هغه وخت کې هلک باندې تا شپږمه کلمه تېروله ستا هم قل هو الله احد زده نه دی دا ته چې ما ته مخامخ ناست دی ستا به دا خپل مونځ صحیح زده نه کلمه هم درته وایم مونځ هم درته وایم شپږ کلمې هم درته وایم د لمانځه فرضونه هر څه درته وایم ته سوالونه ختم کا ما ته ووایه جواب راکړه د هغې نه بعد چې زه خپل جواب ختم کړم بیا راځو لږ د دین او د اسلام خبرې کوو زه ستانه یو سوال کوم او ته په زمانو کې اول د دنیاوي بحث ختم کا ته خپل سوالونه ختم کا چې زه تاله د هغې جواب درکړم شیطان صاحب ستا د یوسف رضا ګیلاني په ټوله کابینه کې د یو وزیر قل هو الله احد نه دی زده نو دا اسلامي حکومت شو که کفري شو ستا عمران خان خاتم النبیین ته موږ عمران خان ته سیدا ګوره خان نه وای راغلی موږ داسې وایو مهرباني وکړه یو سوال بار بار مه ریپیټ کوئ مهرباني وکړئ یو سوال بار بار مه ریپیټ کوئ